دغه لاسونه یې ښودي ولاندې ټول سبحان الله ماشاء الله تبارک الله نعره رسالت یا رسول الله. ګوره شرک کې مور داسې بچی نه دی راوړی. مور دا خبره غوږ کولو کوي ښه په هوش او حواس کې ویمه او دا چیلنج ورکومه هر بدعتي ته هر صوفي قبر پرسته مور داسې بچی نه دی راوړی چې په دې عید میلاد النبي صلی الله علیه وسلم باندې موږ ته نیم دلیل د پیغمبر نه وښیي، نیم دلیل یا د صحابه کرامو نه او یا د دې څلورو امامانو نه او یا د دې مشهورو محدثینو نه. صلی الله علیه وسلم وایي زمانه بعد به تاسو ډېر اختلافات وینئ، په دین کې به ډېر نوي کارونه وینئ، ډېر بدعات او خرافات به وینئ، ډېرې نوي خبرې به وینئ چې هغه به د دین سره تعلق نه ساتي. ومحدثات الامور او ځان به لرې ساتئ د نوو کارونو نه په دین کې. فإن كل محدثة بدعة، هر نوی کار په دین کې بدعت. مسلمان په مخ کې دا خبره یاده ساتئ دوه لارې دي، درېیمه لار نشتې بله. یا لار د سنت ته چې هغه لار د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده او د صحابه کرامو ده او د سلف صالحینو، او یا لار د بدعت ته چې په دین کې به نوی کار راوباسي. درېیمه لار بله نشته. ډوډۍ تقسیمي او چې څوک د دینه منکر شي او دا وایي چې دا په شریعت کې نشتي نو هغه ته وایي دی عاشق رسول نه دی، دی د پیغمبر سره محبت نه کوي. زه دا وایم ورب الکعبه، د کعبې په رب د تقسم خورمه که چېرته دا خوشحالیانې او دا اختر ثابت وی که نه نو زموږ نه به پکې څوک مخکې نه وی. او که دا چېرته سنت وی دا ډېره ناشنا خبره، که چېرته دا سنت وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحیح طریقه وی که نه بیا دې بدعتیانو نه کوله. خو دا اوس پورې نښتې ولې دي؟ ځکه چې د پیغمبر طریقه نه ده. ځکه هغه ریشنو پټکول هغه مشر چې دی، زه دې دوو پورې نومونو کې خطا کې الیاس دی که نه که طاهر دی، الیاس قادري، هغه نه چا تپوس کوي دا عید میلاد النبي چې موږ لمانځو نو دا وابیان په موږ باندې اعتراض کوي چې دا خو د پیغمبر په زمانه کې نه و، د صحابه کرامو په زمانه کې نه و، وروسته نو تاسو بیا راویستو په څلورمه صدۍ کې یو عمل جوړ شوی دی او تاسو یې بیا عمل کوئ. هغه ته په جواب کې ویلي دا شیطاني وسوسې دي، دا شیطاني وسوسې دي ستاسو زړونو ته به وایي راځي. دویمه وایي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې بریاني و چې ته خورې. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په جومات کې داسې لیټونه لګېدلي چې تا لګولي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې رخام و په جوماتونو کې چې تا رخام لګولي. الله دې خلکو یې سبحان الله سبحان الله وي. نو عبدالعزمور یو تازه پروګرام کتو نو چا پې بیا اعتراض کړی دی، وایي چا اعتراض کړی دی وابیانو چې د تاسو چې په دې ورځ د لیټونه لګوئ په دې بر ربیع الاول باندې دومره لیټونه ولګوئ چې دا هر سره نه کښي نو په دې باندې خو د یو غریب واده هم کېږي. که دا مال تاسو غریبانو له ورکوئ نو په دې باندې څه کېږي؟ واده کېږي. نو هغه په جواب کې څه وایي؟ وایي په دې کعبه باندې چې د دومره ګران غلاف پروت دی داسې خو په دې باندې هم ډېر ودونه کېږي. او په دې مسجد نبوي کې چې دا دومره قیمتي لیټونه لګېدلي په دې هم ودونه کېږي. یوازې وي تاسو موږ ته هم نظر دی او په موږ پورې نښتي. جهالت دی ټول، دا ټول څه دی؟ جهالت دی. ګوره په دې خبره کې اختلاف دی د علماو چې آیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بار ربیع الاول باندې پیدا شوی دی او که نه؟ دا مسله اختلافي ده. بعض علما وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نهم ربیع الاول پیدا شوی، بعض وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لسم ربیع الاول پیدا شوی، بعض وایي په دولسم پیدا شوی. دا خو اختلافي مسله ده. او په دې باندې د ټول امت اتفاق دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کوم ورځ وفات شوی دی؟ په بار ربیع الاول باندې. د مرګ مسله یې څه ده؟ اتفاقي ده. او د پیدا کېدو ده څه ده؟ اختلافي ده. اول خو دا ثابت که موږ ته چې په بار ربیع الاول باندې پیغمبر پیدا شوی. اول خو دا ثابت که. زموږ خو خپل ځاني زړه په دې مطمئن دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نهم ربیع الاول پیدا شوی. دا د سیرت په درسونو کې د سیرت زما هغه سلسله واورئ، په اوله کې ما دا مسله واضحه کړې ده. ته خو اول وایي دا ثابته که. نو اصل
دا بدعتیان د پیغمبر په پیدایش نه دي خوشحاله، په څه خوشحاله دي؟ د هغه په وفات کېدو خوشحاله دي. او دا مخکې هم یو غم و ماتم و، اوله کې چې دا بدعت راووتو دا غم و ماتم و چې یاره په دې ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی. او ماتم نه ورو څه جوړ شو؟ اختر ته جوړ شو. د ماتم نه راپسې بیا اختر جوړ کړو. نو ده تپوس ته وکوئ ته په کومه ورځ خوشحالي کوې؟ د پیغمبر د پیدایش خوشحالي کوې که د وفات کېدو خوشحالي کوې؟ بله خبره په کومه ورځ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نبوت میلاو شوی دی او په کومه ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیدا شوی دی، په دې دواړو کې کومه ورځ ډېره د خوشحالۍ ورځ کېدی شي؟ په کومه ورځ چې ورته نبوت میلاو شوی دی. تاسو عید میلاد النبی کوئ، خوشحالي کوئ، نو خوشحالي په دې ورځ ولې نه کوئ چې نبوت ورته په کومه ورځ میلاو شو؟ خو ټول هسې هغه فالتو خزعبلاتو کې پراته دي او خپلو کارونو کې پراته دي. شیطان ورته هغه کار ښایسته کو ښایسته کو. بدعت بیا په یو ځای نه ودرېږي، دا خو په بدعت کې بیا ترقي کېږي که نه. ماډرن بدعات نن سبا چلېږي. نن سبا کوم بدعت؟ ماډرن پخوا زمانه کې کمزوري و بدعت، اوس ښه په زوره کې دي. پخوا به پکې د لیټونه میټونه نه و، اوس پکې لیټونه هم دي. پخوا به پکې دا نعتونه ماتونه او دا سندرې مندرې ویلې، خو سپیکرې به نه وي. اوس ورسره سپیکر هم لګېدلی، اوس پکې نوي نوي بدعات راووتو او خوبونه او دا قصې روزانه مارکیټ ته نوي راوځي، روزانه مارکیټ ته نوي راوځي. دین نه خلکو ګپ جوړ کړی. نو دا بدعت غټ دلیل بې دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه موږ ته ویلي او نه یې دا کار کړی. او الله څه وایي؟ وما اتاکم الرسول فخذوه. پیغمبر چې ته کومه لار ښودلې ده په هغې عمل کوئ او د څه نه چې منع کړي د هغې نه منع شي. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه. الله سبحانه وتعالى وی ستاسو دپاره په پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې یو نمونه پرته ده د تابعدارۍ، د هغه تابعداري به کوئ. دویمه ده چې خلفای راشدینو پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته څه وایي هغه حدیث کې چې زما لار ونیسئ او د چا لار؟ د خلفای راشدینو لار. نو خلفای راشدینو خو دا کار نه دی کړی. بله مسله، الله دا دین پوره کړی دی که نه دی پوره کړی؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله دا دین پورا کړی دی. اليوم أكملت لكم دينكم. امام مالک رحمه الله وی چې چا په دین کې نوی کار وکړو، بدعت یې وکړو، نو دی په الله باندې بدګمانه شو. څنګه په الله باندې بدګمانه؟ الله دا دین نه دی پوره کړی او دا کار د الله نه هېر شوی. اوس ګوره زه درته اسانه طریقه ښیم. که څوک درته دا وایي چې عید میلاد النبي صلی الله علیه وسلم ثابت دی، نو راځئ یو څو خبرې کوو، بس یو څو خبرې، او په دې کې به دی راګیر شي. اولنی سوال وای دا دی، دا ته چې کوم کار کې دا عبادت دی او که نه؟ نو لازم به ورته عبادت وایي، ځکه چې هغه چې دا دومره کوششونه او محنتونه کوي خو په دې موږ ته څه میلاویږي؟ ثواب میلاویږي. نو خو عبادت ورته وایي که نو اولنی سوال څه شو؟ دا کوم کار چې ته کې دا عبادت دی او که نه؟ نو دی به جواب څه درکوي؟ او عبادت دی. و دا عبادت پیغمبر ته معلوم و او که نه و؟ نه دی خو داسې نشي ویلی چې نه و معلوم. ویلی شي؟ که ووایي چې پیغمبر ته نه و معلوم او بیا جاښه جوړه شو ونښتو چې پیغمبر ته عبادت نه و معلوم، تا ته څنګه معلوم شو؟ نو دی به څه وایي؟ پیغمبر ته معلوم و. وایي چې پیغمبر ته معلوم و نو په کوم ځای کې یې ښوولی دی او په کوم ځای کې یې کړی دی او په کوم ځای کې یې بیان کړی دی؟ ځه قصه څه شوه؟ ختمه شوه. نو دی به کله یو غر ولي او کله به بل غر ولي د دې بدعت ته ثابتولو دپاره. د دوی سره بعض شبهې هم شته. ما په دې باندې مخکې مې یو پیر بیان کړی دی په دې عید میلاد النبي تېر شوي کال، او دوی هغه شبهې ما ذکر کړې وي تفصیلا.
قصه ختمه شوه په 3 سوالو دا کوم کار چې ته کې عبادت ته کنه دی یو عبادت چې عبادت ته پیغمبر ته معلوم و کنه کوي چې نو معلوم بیا خلالون خطو نو دی بو چې معلوم نو کم ذکر دی قرآن لټ پلټ کا حدیثونو چې څومره ذخیره دروایله د صحابه کرامو آثار د دې امامانو اقوال لوی محدثینو کتابونه روایله مور دسی بچی نه دی راوړی مور دا خبر غوږ کولو کوي ښه په هوش او حواس کې ویمه او دا چیلنج ورکومه هر بدعتي ته هر صوفي قبر پرسته مور دسی بچی نه دی راوړی چې په دې عید میلاد النبي صلی الله علیه وسلم باندې موږ ته نیم دلیل د پیغمبر نه وښیي نیم دلیل یا د صحابه کرامو نه او یا د دې څلورو امامانو نه او یا د دې مشهورو محدثینو نه ودې ښیي او د قیامت سحر به راشي خو د دوی دلایل به رانشي زموږ په ملک کې اوس غټه جاخه جوړه ده دلته سبا بار ربیع الاول دی زموږ په ملک کې سبا نه بل سبا دی تیاریانې جوړې دي او محفلونه روان دي محفل میلاد او مولیان بوک شوي دي د هغې دپاره او کوم ناطخوانان چې راځي نه د هغوی په پیسو به یې راولي په پیسو که قیمتي سړی راولي چې غاربې ټیټ راکاږي د هغه پیسې ډېرې دي که چې منځنی راولي د هغه پیسې بیا لږې دي او کاسې خو دې خو راولي یو پیسې لږې دي بیا خو دا ده چې پیسې به په دغه هم لګې او په مولا به هم لګې که ته اوس داسې مولا راوسته غواړې چې هغه جذباتي که نه د هر مولا خو ټول مولیانو خو یو شان کار نه وي که نه یو نه پکې په جذباتو شي بل ورځ 1 ربیع الاول اولنۍ ورځ و د ربیع الاول ما یو پوسټ ولیدو په هغې کې د 12 ورځو پروګرامونو ترتیب جوړ شوی دی یو مولا ته خو یې پېژنې 12 ورځې یو ورځ به دی په پلاني ځای کې غریبې راکاږي بله ورځ به پلاني ځای کې بله پلاني ځای کې بله پلاني ځای کې پلاني ځای او بس دغه لاسونه یې ښه دی ولاندې ټول سبحان الله ماشاء الله تبارک الله نعره رسالت یا رسول الله ګوره شرک پکې مو وکړي څه چلی لکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیدایش خوشحالي ده نو ظالمه خوشحالي ته کې اول خو د خوشحالي ته داسې اختر په شریعت کې نشته کوم چې تا جوړ کړی ځکه چې کله دې دا تپوس کې ډېر غوسه کېږي چې ستاسو د اختر د مونځ څه ټیم کېږي خو څه شي وي ته موږ پورې خاندي نو چې اختر ورته وایې عید میلاد النبي ورته وایې نو بیا خو د اختر دپاره څه وي مونځ وي نو ستاسو د مونځ وایي څه ټیم کېږي اول خو د خوشحالي ستا نشتي په دې ورځ د اختر مناوهل خو بیا که دې ثابت هم کړو نو ظالمه بل پرځ تا سره ومنو نو بیا اختر دسي اختر بیا په دې طریقې چې ته پکې سندرې وایې باقاعده سندرې پکې لګولي ګډېږي ډول ډبلي پکې راوړي او لګیایي او شکل به یې داسې کوم چې ناسي هغه ناتونه ماتونه چې وي ګیر او برید به صفا خریلی وي چې غټې غونته کې سڼې به وي او هغه به لګیایي دا د پیغمبر سره به ستا محبت دا دی ته د خپل شکل ته وګوره دومره خو نشي کولی چې شکل د پیغمبر په طریقې کې خو دې ورځې له زور وکړه په دې کې کار وځي په دې ورځ چې څومره پیسې دوی ګټي که نه تپوس یې مه کوه بوک دي د اوس نه بوک دي ته اوس رابطې وکړې د بدعتیانو مولیانو سره او د دې حلواخورو سره او د دې ناتونو والا سره اوس نه به تا ته وایي مونږ ټیم نشته که چې سبا نه بل سبا دی ته اوس کسان بوک کړې هکه چې ته داسې واړه ماړه غونته کې به ګورې هغه به ته میلاو شي خو غټ مولیان ټول څه دي بوک شوي دي ما ته د مخکې ورځو کې د پنجاب یو ملګري ووي دلته زموږ علاقه کې بریلیان دي یو مولا سره خبره کړې ده په 2.5 لکه روپۍ باندې په 2.5 لکه روپۍ باندې صرف یو ګنټه بیان به ورته کوي ولې یو ګنټه دې پوره ورځ ولې نه تېرې په نورو ځایونو کې هم ټایم ورکړی لیوني دي چې ستا دپاره دا تجارت بندوي چرس پکې دومره سکې کېږي زموږ په ملک کې چې په دې ورځ څومره چرس سکې کېږي دومره بله ورځ نه چرسیانو ځان له مزې دي او ما یو پیر لیدلی و د بوډ یې باقاعده لګولی و
وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیدایش په خوشحالي کې دلته بنګ تقسیمیږي بنګیان ورته ټول پراته او سینما والا ورکړي سینما فلمونو والا وی د پیغمبر د پیدایش په خوشحالۍ کې یو فلم وګوره بل ورسره پرې وګوره ټوغه جوړه کړې دی دین والله العظیم چې دین نه ټوغه جوړه کړې یو فلم په پیسو وګوره بل پرې وګوره لوبو والا لوبې چې کې کلبونه غونډه کې چې هغوی بورډ لګولی وي د پیغمبر د پیدایش په خوشحالۍ کې لوبې چې دی نن فري دي نیم ټکټ راکړه او نیم په منګه مذاق یې جوړ کړی دی دین نه تجارت دی ټول په اصل کې څه دی ټول تجارت دی د هلکانو د جنکو په کوم کار وځي که یو بل ته څه نمبر ورکول غواړي یو بل سره میلاوېده غواړي د هغوی په کوم کار وځي او ځکه د دوی د شکلونو ته وګوره د یو په شکل کې به تا ته نور او سیر ښکاره نه شي چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امتي دی او دا د هغه تابعدار دی د یو په شکل کې به ته هم دا ښکاره نه شي هر یو ته چې ګورې نو د نور نه او د رڼا نه څه دی صفا دی بلکل نو تپوس خو دې دا وکړه وایي دا په کوم شریعت کې راغلي دا سندرې چې تاسو وایئ دا ډول ډبري چې تاسو راوړي دا ښځې چې پکې ګډېږي دا ښځې چې په دې حال کې راغلي دي پردې نه ده کړې دا د څه خوشحالي ده دا ښځې او سړي چې ګډوډ کېږي دا د کومه ورځ خوشحالي ده او کومه خوشحالي ده دا په دې طریقه باندې خوشحالي کوئ او څومره اسراف چې کېږي څومره مالونه چې لګي دا تپوس د دغه شین پټکیز نه دی که صحیح کړی و چې له تاسو چې څومره لیټونه لګوي په دې باندې څومره غریبانان واده کېږي او حلوا په دې ورځ چې څومره حلوا پخېږي زموږ ملک پکې ریکارډ جوړ کړی دی څو ټنه حلوا وه 2 کاله مخکې که 3 کاله مخکې ریکارډ یې جوړ کړی مانه هېره شو زه نه موت څلور منه نه نه مړه ته اوږدې 50 من که 50 ټن دغه 50 من یا 50 ټن حلوا په یو ورځ کې پخ شوې د پاکستان کې او دې ته د انګریزانو یو اداره ده ریکارډونه ورکوي دې ته ورډ جینیس ریکارډ په ټوله دنیا کې دا ریکارډ چا نه دی مات کړی چې په یو ورځ کې دې 50 ټنه یا 50 من حلوا دې وخوري دا حلوا په هغه ورځ پخ شوې همدغه حلواګانو ته ناسي حلواګانې دغه دین دی دې حلوا نه غیر چاپېره ټول دیني دغه حلوا نه غیر چاپېره که حلوا دې ترې وویسته نو دین څه شو ختم شو تاسو ته ما قصه بیان کړې وه هغه یو د باچا لور وه او څه کسان یې راجمع کړي وي وایي ما ته به قصه کوي د توتي یا هر قصه چې کوي خو که چا قصه په منځ کې بنده کړه نو زه به یې وجنم هغه اولنی چې راغی یو قصه یې شروع کړه د یو قصه یې شروع کړه منځ کې ختمه کړه هغې ته سر په توره ووایي دویم درېیم ووایي بیا یو راغی هغه قصه شروع کړه توتي یو توتي و یو دی ښه وی توتي و یو توتي و او قصه یې سمه اوږده کړه او توتي و توتي و توتي به کته تو توتي به بره تو توتي به چغې وایلې هغې ویل چې ظالمه به توتي درل د غوږونه پاخه کړو نو نور څه خو به دې قصه کې ووایي هغه ورته ووایي زما د ژوند ټول په توتي روان دی که دا توتي مې ترې وویستو نو خو ته اوس تورې راغلې وه مړ کړې مې په دې توتي باندې خو زما کار روان دی د دوی دا ټول دین او ټول مذهب دا په څه روان دی په دې حلوا روان دی لکه دا حلوا دې ترې وویسته او د دې حلوا نه دې محرومه کړو خو مړه شو بیا دین یې ختم شو